د نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. که غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سې شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي راډیو ګران اوردونکو سلامونه احترامات مې ومنئ په دې تمه چې روغ او جوړ خوشحاله اوسئ او تر دې وخته مو د ننګرهار ملي راډیو بېلابېلې خپرونې اورېدلې وي او ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. ګران اوردونکو ډېر خوښ او خوشحاله یم چې یو ځل بیا د نړۍ د هېوادونو د پېژندنې وخت را رسېدلی دی. ګران اوردونکو تاسو ته معلومات دی چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو په باره کې معلومات درکوو. نن مو غوښتل تاسو ته د بلجیم هېواد په باره کې معلومات درکړم. ګران اوردونکو په دې خپرونه کې به تاسو مستقیما د بلجیم هېواد نه معلومات اورئ. په خپرونه کې میلمه لرم د بلجیم هېواد نه چې دا عبدالفتاح نومیږي. دا د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې 10 کال دی په بلجیم هېواد کې د مسافرۍ شپې ورځې تېروي. درنه اردونکو عبدالفتاح د بلجیم هېواد په باره کې بشپړ معلومات لري. هغه په بلجیم هېواد کې زده کړې کړې دي. اوس لپاره په بلجیم هېواد کې اوسېږي. هغه راسره د انټرنیټ لارې آنلاین دی. د سره به مرکه کومه خو په سر کې تاسو ته د بلجیم هېواد په باره کې زه لنډ معلومات در کوم. بیا به راځو د عبدالفتاح مرکې ته. بلجیم هېواد لکه مخکې مو چې تاسو یاده کړه د اروپایي هېوادونو یو هېواد دی چې د نامه لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې BE دی. رسمي نوم یې د بلجیم پاچي او نړیوال نوم یې بلجیم دی او سیمه ییز نوم یې کونیکراج بلګا یا بلژیک دی. درنه اردونکو بلجیم هېواد په شمالي نیمهکره، ختیځه نیمهکره، بلجیم په شمال لویدیځ اروپا کې د شمال د ستر سیند په جنوب کې د شمالي عرضالبلد د 9.5 درجو څخه تر 51.5 درجو او د ختیځ طولالبلد د 2.5 درجو څخه تر 6.5 درجو ترمنځ موقعیت لري. درنه اردونکو بلجیم هېواد د بینالکس د هېوادونو په ډله کې هم شمارل کیږي. بلجیم هېواد 10510 کیلومتره مربع پراخوالی لري. شمال ته د شمال ستر سیند او هالند، جنوب لویدیځ ته فرانسه، ختیځ ته لوکزامبورګ، آلمان او لویدیځ ته بیا هم فرانسه هېواد موقعیت لري. په وچه کې د بلجیم هېواد د ټولو پولو اوږدوالی 1350 کیلومتره دی او دا هېواد له اوبو سره 60 کیلومتره ګډه پوله لري. بلجیم هېواد مهم غرونه نه لري. لوړې څوکې سنګال څوکې دي. د غټو سیندونو څخه یې اسکوت او موس سیندونه دي. درنو اردونکو اسکوت سیند 415 کیلومتره او موس سیند 949 کیلومتره اوږدوالی لري. درنو اردونکو بلجیم هېواد داسې سیند نه لري چې له سرچینې څخه تر پایه پورې په دې هېواد کې وبهیږي. د بلجیم دغه دواړه سیندونه له فرانسې څخه سرچینه اخلي او د هالند څخه وروسته شمال ستر سیند ته ورتویږي. درنه اردونکو بلجیم له داسې یوې ټوټې اوارې مځکې څخه جوړ شوی دی چې د اروپا د شمال لویدیځې جلګۍ لمن بلل کیږي. د بلجیم په شمال کې د دې هېواد 60% خاوره ډاګونو نیولې ده. دغه ډاګونه له شمال څخه ختیځ لور ته غځېدلي دي. د بلجیم دوه نامتو سیندونه موس او اسکوس په همدغه سیمه کې بهیږي. د بلجیم هېواد جنوب ختیځې مځکې چې د اردن په نامه یادیږي د سمندر له سطح څخه په منځنۍ توګه 200 متره جګې پرتې دي. قدرمنو اردونکو د بلجیم هېواد ځمکنی جوړښت 3 برخې لري. لومړی پاسنی بلجیم چې د جرمني د راین د سیمې د جګو مځکو لمن بلل کیږي. دوهم منځنی بلجیم یا د هېواد منځنۍ سیمې چې د ځمکپوهنې په 3مه دورې پورې اړه لري او دریم ښکتنی بلجیم یا د هېواد لویدیځې سیمې چې د ځمکپوهنې په 4مه برخه پورې اړه لري او د ریګ او سمندري خټو څخه دغه سیمه جوړه شوې ده. د بلجیم د 3مې برخې ځینې مځکې د هالند په شان د سمندر له سطح څخه ټیټې پرتې دي او دغه دواړه هېوادونه خپلو مځکو ته د دغه اوبو د ننوتلو د مخنیوي لپاره په ختیځو پولو کې په لسګونه کیلومتره استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. په عمومي توګه د سمندر له سطح څخه د بلجیم تر ټولو ټیټه سیمه د شمال سیند دی او تر ټولو لوړه سیمه یې سنګال ده چې 694 متره لوړوالی لري. درنه اردونکو د بلجیم هېواد پایتخت یعنې پلازمینه د بروسل ښار دی. په بلجیم هېواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 315.8 نفر، په 1 میل مربع کې 802.4 نفر، په ښارونو کې 90% او په کلیوالي سیمو کې 3% اوسیدونکي ژوند کوي.
د جنسیت تناسب د زیږیدنې په وخت کې په بلجیم هیواد کې نر او ښځه 1.05 نفر، د جنسیت تناسب تر 15 کلنۍ پورې 1.05 نر او ښځه، د جنسیت تناسب د 15 کلنۍ څخه تر 64 کلنۍ پورې 1.02 نر او ښځه، د جنسیت تناسب له 15 کلنۍ څخه پورته 0.98 نر او ښځه، د جنسیت تناسب په ټول نفوس کې 0.96 نر او ښځه، په 1000 کسانو کې زیږیدنه 10.43 نفر، په 1000 کسانو کې مړینه 10.22 نفر، د نفوسو د زیاتوالي کلنۍ وده 0.15 نفره، په 1000 زیږیدلو ماشومانو کې د مړینې اندازه 10.6 ماشومان، د ژوند تمه په منځنۍ توګه په بلجیم هیواد کې 28.2 کاله، په نارینه‌و کې 15.44 کاله او په ښځو کې 1.49 کاله. په بلجیم هیواد کې یوه ښځه په عمر کې 1.1 ماشومان زیږوي. درنو اردونکو، لکه مخکې مو تاسو ویل چې په خپرونه کې مستقیما د بلجیم هیواد نه میلمه لرو. عبدالفتاح راسره آنلاین دی. مخکې هم تاسو ما یادونه وکړه چې عبدالفتاح د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د 10 کال دی په بلجیم هیواد کې مسافر دی. دنه به هم مستقیما د بلجیم هیواد په باره کې معلومات واورو. عبدالفتاح، تا ته په خپرونه کې ښه راغلاست وایم په دې تمه چې د مسافرۍ شپې ورځې درباندې په خوښۍ خوشحالۍ تېرېږي، او بیا هم درنه مننه کومه چې په خپرونه کې له ما سره حاضر شولې او د بلجیم هیواد په باره کې به د نړۍ د هیوادونو د خپرونې مینوال ته معلومات ورکوي. په لومړي قدم کې د ننګرهار راډیو تلویزیون قدرمنو ادارې څخه، خصوصا تاسو څخه خاکسار صاحب او اورېدونکو څخه یو نړۍ مننه چې ما ته مو وخت راکړ او تاسو سره مرکه د بلجیم د تاریخ په اړه تاسو سره مرکه وکړو. که په سر کې درته ووایي چې په بلجیم هیواد کې د کومو نژادونو خلک ژوند کوي؟ بلجیم هیواد یو آزاد هیواد دی، دموکرات هیواد دی. دې کې مختلف دغه اوسیږي، نژادونه اوسیږي، یعنی هر مذهب کولی شي دلته اوسیږي، لکه افریقا، امریکا، د الجیریا، تونس، عراق، افغانان، ایران، پاکستان، د مختلف هیوادونو. لنډ د انترپن په ښار کې 102 نژاده ژوند کوي. ښه، ډېره مننه کوم عبدالفتاح صاحب. که دې پوښتنې ته ځواب راکړي چې په بلجیم هیواد کې په مذهبونو باندې پابندي شته او که نه، او که ټول مذهبونه آزاد دي؟ نه، دلته اکثره ورونه نن سبا چې عیسویان دي اوس راځي زیاتره مسلمانېږي، هېڅ کوم مشکل نشته. په مذهبونو حساب کې هندوان خپل دغه لري، درمسالونه لري، او افغانان خپل مسجدونه لري، نور مراکو خلک دغه خپل مسجدونه لري. هر سړی خپل عبادت کولی شي، کوم ممانعت نشته. مننه عبدالفتاح. تاسو ویل چې په بلجیم هیواد کې ازادي ده، څوک په چا کار نه لري. که څوک چاته د کوم دین دعوت ورکوي، تاسو تر دې وخته اسلام مبارک دین ته څوک رابللی دي؟ زه اول ځل چې زه خپله په بلجیم ته راغلم، زه په یو د مهاجرینو په یو دفتر کې اوسېدم. په هغې ځای کې یو کوریایي ځوان و چې ما به زیات لمونځ کوه. ما ته یې ویل ته څه شی کوې چې هغه خلکو بیخي دین نه لرلو، ما دغسې عبادت کوم، زموږ دغه طریقه ده. خو یو 2 میاشتې وروسته هغه ورور زموږ مسلمان شو، د هغې نوم کیم جانسون و، اوس یې نوم په کریم الله ایښی. ډېر زیات خوشحاله دی، دلته نږدې ما سره ګاونډ کې اوسېږي. که راتلونکي کې غواړئ کولی شئ هغې سره خبرې هم وکئ. یو بل ورور زموږ اداف نومیده چې د کامرون هیواد اوسېدونکی و، چې دلته ما سره په څنګ کې ګاونډ و. زه دغه د جمعې لمونځ ته تلم، افغاني لباس مې اخیسته. دغه ورور رانه پوښتنه وکړه چې تاسو څه شی کوئ؟ ما دغه داسې هغه ورور د اسلام دین قبول کړو. زه پرې ډېر زیات خوشحاله یم. دغه 2 کسانو یعنې داسې اوس زه فکر کوم زما د فامیل غړي دي، ډېر زیات خوشحاله دي. موږ هره جمعه د افغانانو مسجد ته ځو، په ګډه سره لمونځ کوو. ولا دغسې حساب ده چې اکثره موږ پښتو کې زیات معلومات نه لرو دیني، دلته چې چاپ شوي اوسي، یا زموږ که معلم چاپ کړي اوسي په پښتو کې، یا د قرآن مکمل تفسیر په پښتو کې دلته یې کتابي موږ سره د دغې بعضې ستونزې شته. که چېرته موږ دغه والو ورته ترجمه کړي، انشاءالله ډېر خلک د نورو دینونو نه خوابدي دي. اسلام غوره دین دی، پاک دین دی. خو د 200 نفرو چې اسلام کې یا خوا دې خوا کارونه کوي، په هغې باندې کوم مشکل نشته. اسلام ډېر پاک او سپېڅلی دین دی، هر سړی غواړي اسلام قبول کړي. په بلجیم هیواد کې رسمي ژبې څو دي او خلک په کومو ژبو خبرې کوي؟ بلجیم په اصل کې د فرانسې مستعمره وه. بیا دوی 3 هیوادونو واخیسته، دا یې ټوټې ټوټې یو ځای کړه، تی بلجیم یې جوړ کړه. چې یو یې هالنډیانو نیولې د هالند په نوم باندې، بل فرانسوي ده او 3مه ژبه یې الماني ده. چې بلجیم هیواد که څوک هالندي منطقه کې اوسېږي، په دې سیمه کې اوسېږي، هالندي په ژبه خبرې کوي. که څوک فرانسوي منطقه کې اوسېږي، فرانسوي خبرې کوي. که څوک الماني ځای کې اوسېږي، الماني. ښه،
په دفترونو کې خلک په کومو ژبو خبرې کوي؟ خو بیا په مشهور اداراتو کې فرانسوي او هالندي ژبه چلیږي. او که د حکومت په اړه معلومات راکړي چې د بلجیم هیواد حکومت څه ډول دی؟ پارلماني دی، شاهي دی او که کوم بل ډول؟ مشروطه دی، مشروطه سلطنتي دی. اول پاچای البور دویم نومیږي او وزیر ایوم لیتروم نومیږي. ښه، په بلجیم هیواد کې انتخابات څه ډول دي؟ یو څوک چې انتخابات ته ځان کاندیدوي په کوم ډول په کومو شرایطو باندې د انتخابات ته ودرېږي؟ که د یو پارلمان وکیل انتخابات ته کامیابیږي د ده د کار موده څو کاله ده؟ دغه انتخاباتو شی نه زمونږ د هیواد په دغه ډېر پرتله لري، توپیر لري. لومړی هغه دا چې موږ هیواد کې یو سړی پارلمان وخت را رسېږي ټول هیوادوال ځان کاندیدای، ټول دیوالونه عکسونه نیولي. خو په دې هیواد کې که څوک ځان کاندیدای هغه خپل مصرف اخلي، یو خیره ځي کې ورکوي، د عکسونو مصرف نور ځي کې هر سړی ځي چې خپل د خوښې نفر ته ووټ ورکوي او هغه خپل د خوښې نفر دغه کوي. څنګه پارلمان چې زموږ دی د دوی پارلمان دی، خو باید دوی خپل هیوادوال ته کار کوي. متاسفانه چې زموږ پارلمان او ولایتي شورا کې څوک چاته کار نه کوي. یعنی څو کاله کار کوي؟ 15 کالو دپاره. مننه. په بلجیم هیواد کې څوک کولی شي چې رای ورکړي؟ آیا مهاجرین هم کولی شي؟ او بله خبره دا چې زموږ په هیواد کې هغه څوک کولی شي چې رای ورکړي چې د افغانستان تابعیت ولري او 18 کاله عمر یې بشپړ کړی وي؟ د هغې ضد د انتخاباتو قوانین څنګه دي؟ هر هغه سړی چې د دې هیواد نشنالیټي لري، اسناد لري، د دې ځای استوګن دی، د 18 کلنۍ نه نیولې د 15 کلنۍ پورې کولی شي چې ووټ ورکړي، خپله رایه ورکړي. ښه، په بلجیم هیواد کې سیاسي ډلې شته او که نه؟ او سیاسي ډلې شته، خو هغه منتها چې د دوی د پارلمان او دغه خبرې د بهر نه وځي، خپل کوم مشکل که لري اما پارلمان کې کوي. ځکه دوی درې ډلې دي چې فرانسویان دي، المانیان دي او هالندیان دي. دوی په خپلو کې سره ووټ مچوي، خپل مشکلات په خپلو کې رفع کوي، بهر ته یې نه پرېږدي چې وځي. او که دا هم راته ووایي چې بلجیم هیواد د کوم هیواد څخه خپلواکي اخیستې ده او د خپلواکۍ کال کوم دی او ملي رخصتي په کومه ورځ ده؟ خپلواکي خو دوی اخیستې د فرانسې هیواد نه. دا چې په رسمیت پېژندل شوی په 1809 کې 19 د اپریل باندې بلجیم هیواد په رسمیت وپېژندل شو. د هغې نه وروسته دوی خپل پاچاهي اعلان کړه. وروسته دوی دغه مننه. او که په دې اړه هم د نړۍ د هیوادونو د خپرونې مینوال ته معلومات ورکړي چې د بلجیم هیواد ملي بیرغ د څو رنګونو او څو سمبولونو څخه جوړ شوی دی؟ ډېر ښه خبره ده. بلجیم عمومي 2 سمبوله لري چې یو د زمري دی او یو د چرګ دی. د چرګ سمبول چې دی د المانیانو فرانسویانو طرف ته دی او د زمري سمبول چې دی د هالندیانو طرف ته دی. هالندیان پیسو کې لږ زیات پیسهدار خلک دي او فرانسویان او المانیان لږ ضعیفه دي. او د بلجیم د بیرغ په اړه د چپ خوا نه تور دی، زیړ دی او سور رنګ لري. د بلجیم ملي بیرغ دی. دې کې کومه ټاپه کوم سمبول چې شی نه لري، خو بیا د منطقې په حساب کې 2 نشانونه چې دي، یو د زمري دی او یو د چرګ دی. درنه اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د بلجیم هیواد د ملي سرود په باره کې چې عبدالفتاح راته ژباړلی دی. تاسو واورئ د بلجیم هیواد ملي سرود. ای زما خوږه بلجیمه، ای زما خوږه بلجیمه، ای پاکې خاورې د نیکونو، ای پاکې خاورې د نیکونو. Toujours dans des belles et ton invincible unité aura pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté. زما زړه، زما ځانې، زما قوت د وینې د رګونو، زما قوت د وینې د رګونو. غواړم ستا پرمختګ هدف مو دا دی ګرځولی، غواړو ستا پرمختګ هدف مو دا دی ګرځولی. یو دستی د ګلونو، ای پاکې خاورې د نیکونو، ای پاکې خاورې د نیکونو. Wir unser Blut, o Heimat, wir schön
froh in voller Schöne, zu der die Freiheit mich erzog. هر وخت غواړو تا سرلوړی موږ د اولاد یو خدمتګار موږ د اولاد یو خدمتګار ښکلې د پاچاهي ښکلې لرې ژبې ښکلې د پاچاهي ښکلې لرې ژبې ای زما خوږه بلجیمه ای پاکې خاورې د نیکونو زما زړه زما ځانې زما قوت د وینې د رګونو Gesetz und König und die Freiheit hoch. Gesetz und König und die Freiheit hoch. Und die Margelle durch Land der Wahrheit. ډیره مننه کوم عبدالفتاح ننګرهاري صاحب چې د بلجیم هیواد ملي سرود د راته وژباړلو ګران اورېدونکو موږ ته هم پکار ده چې د خپل هیواد ملي سرود ته احترام ولرو د هغې په اورېدو سره موږ باید ورته جګ شو د احترام په خاطر او هر افغان ته پکار ده چې خپل ملي سرود یې په یاد یې زده وي عبدالفتاح رابو شو د بلجیم هیواد د اقتصاد په اړه معلوماتو ته که د اقتصاد په اړه معلومات راکړي چې د بلجیم هیواد اقتصاد په څه شي باندې ولاړ دی ډېر ګل خبره دې وکړه د بلجیم هیواد عمومي په مالیاتو باندې روان دی خپل پیداوار نه لري دومره زیات د 15% مالیات اخلي د خلکو نه ټول خپل دغه روان دی په مالیاتو باندې او بل دوی تجارت لري د طلا د الماسو چې د هندوستان سره د نورو هیوادونو سره خپل دغه اقتصاد په دې تقویه کوي د بلجیم هیواد اکثره په غټې کمپنۍ د موټر لري ټیوټا TWMV او مختلفې کمپنۍ لري د موټرو زیاتې غټې کارخانې د شکلاتو لري چې مختلف خلک پکې کار کوي بل د معاش په حساب کې ډېر ښه معاش ورکوي خلکو لپاره د ښاروالۍ برخه کې کار کوي خلک بل دغه د سمندرونو آزاد تجارت لري دوی د مختلفو هیوادونو سره ډېرې زیاتې کشتۍ په دې کې کار کوي ښه او په بلجیم هیواد کې وزګاره خلک څومره دي شته او که نه او که ټول خلک په کار مصروف دي دلته وزګار خلک شته خو ډېر د ګوتو په شمار باندې او بل په که څوک وزګار اوسي هغې ته د دولت د خوا نه 800 یورو د میاشتې ورکول کېږي تر څو چې دغه شخص ځان ته کار پیدا کړي خو هغه سړی وزګار چې مریض اوسي یا څه تکلیف ولري څوک چې وزګار نه تکلیف ونه لري هغه په کار باندې ګمارل کېږي او دا هم راته ووایه چې په بلجیم هیواد کې کار څو ساعته دی زموږ په هیواد کې 8 ساعته کار به کوي او په بلجیم هیواد کې څومره کار دی د دې ځای کارونه چې دي مختلف دي د ورځې رسمي کارونه چې دي 8 ساعته دي نور کارونه د شپې کارونه وظیفې بیلې خو رخصتي د دې هیواد چې ده د هفتې 2 ورځې ده د شنبې او یکشنبې په ورځ باندې شنبې او یکشنبې په ورځ باندې کار کوي او بل د بلجیم هیواد د اقتصاد د ټرین اورګاډو ټرامونو په واسطه باندې ډېر زیات چلیږي رابو شو د کرنې په باره کې معلوماتو ته د بلجیم هیواد د کرنې عمده پیداوار کوم دي او د دې ترڅنګ د څارویو روزنه په بلجیم هیواد کې څنګه ده دلته عمده پیداوار د بلجیم خپله چې دي کچالو ډېر زیات کري د خلک یې خوښوي اردپل ورته وایي دوی په ژبه کې او دغه لبلبو ډېر زیات دغه کوي چې بوره ورنه جوړی دوی جوار غنم وربشې داسې کېږي او بل د فیصدي په برخه کې دوی ویلې فکر کوم چې د بلجیم هیواد 15% ته یې واړه 2% کروندګر دي ځمکې لري او 3% کورنۍ دي په بلجیم کې کورونه انګړ نه لري ټول اپارتماني کورونه دي متاسفانه د دوی خپل ملي رواج داسې دی چې هره کورنۍ سپی لري په هماغه کور کې ورسره اوسېږي یعنې په کوم کاسه کې چې خوري هغه سپی ورسره خوري دا د دوی ملي رواج دی کوم شرم نه ګڼي کوم ګناه نه ګڼي دوی او چرګانو د هغه ځای کې څوک ساتلی شي چې د ښار نه ډېر زیات وړاندې وتلي اوسي ښه د بلجیم هیواد د صادراتو وارداتو څخه کوم شیان دي او کوم هیوادونو ته یې صادروي د لوکزامبورګ منطقه ورته وایي البته د بلجیم په خاوره کې ده په هغې منطقه کې دغه زغال سنګ ډېر زیات راوځي دوی پرې ډېر پیاوړي دي چې پخوا ته یې اورګاډو کې کار اخیستل کېده اوس مختلف نور دغه کېږي دوی همداسې خام تیل او نور مواد لري بل د الماسو په برخه کې ډېر کار کوي دا خلک چې مشهورې کمپنۍ د هند سره تجارت لري چې هند کې جوړېږي بیا نور هیوادونو ته وړل زیاتره اکثر د دوی ملي د خوراک چې دی شکلات ډېر زیات دي نورو هیوادونو ته یې وړلېږي او د خپل هیواد نه داسې خاص پیداوار نه لري دوی کار کوي نور ته کوي واردات چې دي بعضې د MW موټرې دي
او یو رقم ټویوټاګانې واړه لکه په افغانستان کې چې ورته دغه وي سوزکي وي د هغې ماډل کې موټرې دي دوی خپل پیداوار د نور هیوادونو ته یې لیږي. مننه عبدالفتاح. که دا راته ووایي چې د بلجیم هیواد پولي واحد څه شی دی؟ پیسو واحد یورو دی چې د یوې نه نیولې د 100 پورې دی، د 100 نه لوړې نشته او د 100 یورو نه په دې ورځو کې یو سلو 18 یا 19 ډالر جوړېږي. د بلجیم هیواد د مهمو بندرونو څخه کوم بندرونه دي چې د دې هیواد په صادراتو وارداتو وړلو راوړلو کې مهم رول لري؟ ډېر ښه مهم بندرونه د ګین بندر دی، د ویسټنډي بندر دی چې ټول هیوادونو سره پیوست دی، او د انتورپن بندر. مننه عبدالفتاح جانه. او که په دې اړه هم معلومات راکړي چې د بلجیم هیواد د راډیو او ټلویزیون خپرونې ډېرې خپرونې په کومه برخه کې دي؟ ډېر ښه. د تلویزیون په باره کې دوی ویلي چې مشهور تلویزیون د انتورپن تلویزیون دی او د ډسکوري په نوم دی، د خپله بلجیم نه خپرېږي چې اکثره هغه شیونه چې څوک نوی موټر جوړ کړي یا نوی لیپټاپ ډیزاین کړي یا نوی کوم نقشه ډیزاین کړي یا نوی اورګاډی جوړ کړي هغه پکې خپروي. او داسې د سندرو خاص داسې څوک شوق نه کوي ځکه خلک کوشش کوي چې خپل ځان ته څنګه کار وکړي او نورو دپاره څنګه ښکار وکړي. او زده کړه په بلجیم هیواد کې څو ډوله ده؟ زموږ په هیواد کې تر 12 پورې مکتب لولو او بیا پوهنتون انتخابو. د هغې زده کړې په اړه که معلومات راکړي. که درته ووایم چې دروغجن نه شم چې په 100 کې 100% خلک زده کړه کوي. که یو اورګاډي یو ځای کې سفر کوي، که یو نفر د 100 کالو وي هم کتاب به ورسره وي، 2 دقیقې خپل وخت بې ځایه نه ضایع کوي. د مکتب ورته د زړو ځوانانو لپاره د مکتب شته. هغه څوک چې زده کړه کوي هغې دپاره د دولت د خوا نه مکافات ډېر زیات دي، او هغه خلک چې زده کړه یې کمه کړي هغې دپاره نشته. دلته اکثره خلک نور کار یې نه زده کړه کوي. مثلا یو که ماستر یې ډاکټورا اخلي، که پوهنتون یې ویلي ماستري اخلي، که مکتب یې ویلي فاکولته وایي. دلته هر سړی کوشش کوي د یو بل نه مخکې شي تعلیم کړي. دوی یو اوپن سکول لري، یعنی یو خلاص سکول. کله چې څوک مکتب کې داخلېږي د لومړي نه 0 ضعیفه، موږ اول صنف لرو خو هغې نه ښکته صنف نه لرو، د هغې نه شروع کېږي. کله چې یو نفر 12 صنف ته ورسېد لکه د افغانستان په شان باندې، بیا خپل مربوطه رشته انتخابوي، که هره وغواړي، که زراعت بخشي، که انجینري، که میخانیکي، که بل کوم یې وي، که پونځی طب پونځی کوم بل یې وي. په هماغې برخه کې د امتحان اخیستلی کېږي، خو بیرته د هغې لیاقت ته ګوري چې کم صنف کې کېنول شي. ده متاسفانه چې زموږ په هېواد کې په دې وختو کې په لنډو کې زه ګورم زیاتره ورونه امتحان ورکړي، بیا به واسطو پسې ګرځي، که واسطه پیدا کړي بیا به پیسو پسې ګرځي. دلته د هر چا لپاره د هغې واسطه د هغې لیاقت دی. د ماشوم روزنه په بلجیم هیواد کې څنګه ده؟ کورنۍ پکې کوم رول لوبوي؟ همداشان د ماشوم کورنۍ سره دولت په دې برخه کې څومره همکاري کوي؟ همداشان د ماشوم کورنۍ سره دولت په دې برخه کې څومره همکاري کوي؟ د بلجیم هیواد کې که کوم کورنۍ کې کوم ماشوم پیدا کېږي، که نارینه که ښځینه، اول ورته د دولت د خوا نه 1315 یورو ورکول کېږي چې د ماشوم د پې کالي، زانګو، دغه نور شی نه واخلي. او که په کومه کورنۍ کې معیوب ماشوم پیدا شي، د دولت د خوا نه ورته 6,000 یورو ورکول کېږي چې دې دپاره صحیح راتلونکی په نظر کې ونیول شي. یعنې برقي بایسکل ورته واخلي یا موټر واخلي یا بل شی واخلي، دې ته توجه زیاتوي. کله چې ماشوم لږ په خاپوړو باندې راغی، بیا د دولت د خوا نه ورته دغه ورکول کېږي، کودکستان ته لیږل کېږي. کودکستان کې په وړیا توګه ورته زده کړه کېږي، یعنې ماشوم ته شوده، دغه نور مواد چې واکسین هر څه دا د دولت د خوا نه وړیا توګه باندې تر هغې پورې چې څو ډول لویږي. چې لږ غټ شو د دولت د خوا نه د میاشتې ورته 280 یورو ورکول کېږي د دې کورنۍ ته چې د دې سرپرستي وکړي. خو په دې هېواد کې یو پلار هم حق نه لري چې خپل ماشوم ووایي په څپېړه باندې یا بې ځایه تهدید کړي. خو هر سړی کوشش کوي چې خپل اولاد سالم ټولنې ته وړاندې کړي چې ټولنه ته یو ثمره واخلي. ښه، په بلجیم هیواد کې د واده مراسم څنګه دي؟ زموږ د هیواد په شان باندې دوی هم ډېر مصرفونه کوي، داسې نور مصارف یې څنګه دي؟ که په دې اړه معلومات راکړي. دا یو خبره به تاسو سره وکړم چې دلته اکثره خلک دي د دې خپل خلک چې دي زیاتره چې کوم یو دین لري خو خپل د دین په مذهب کې او خپل چې بې دینه خلک دي هغوی واده نه کوي. مثلا یو ښځه پیدا کړي ځان سره، هغې سره اوسېږي 10 کاله 12 کاله، هغې نه 2 بچیان 3 وشي، بیا چې کله زاړه شي 70 کاله 15 کاله بیا هغې وخت کې دوی واده کوي. واده مراسم یې داسې چې د دوی د 100-200 نفرو پورې خپل کورنۍ ته یې غواړي. هغومره لوړ مصرف نه کوي لکه موږ چې ودونو کې د ډوډۍ بندوبست کوو او غویان حلالوو، پسونه حلالوو، هوټلې کې سیل پروګرام د دوی دومره نه وي. دوی عادي یو خوراک نیسي، مثلا د ورځې د 2 نه نیولې د 3 پورې
یا د 2 بجو نه نیولې د 2:30 پورې. هغه نږدې دوستان راځي کور ته، عموما موټر اشارې لګېدلي. دوی یو عادت لري ودونو کې دوی ته اجازه ده د موټر ارن وي چې په دې لاره ځي ناوې پسې ارن وي تر څو چې کور پورې بدرګه کړي. واده کې دومره څوک ځان نه تکلیفوي لکه موږ چې 3 ورځې یا 4 ورځې یا 15 ورځې بس خورا وسکه حساب یې مه. په بلجیم هیواد کې د زړو خلکو د هغې اوسېدونکي څومره عزت قدر کوي؟ دلته چې هر سړی راځي د اوله نه بیمه کېږي د دولت د خوا نه. که ځوانۍ کې که ټول عمر کې 3 کاله کار کړی دولت ورته 900 روپۍ ورکوي. که کار یې نه کړی دولت ورته بیا چې زوړ شي 200 روپۍ ورکوي. او بل د زړو ډېر زیات قدر عزت دلته دی. زړو دپاره خاص ځایونه دي، خاص پارکونه دي، دوی هغې ته وړل کېږي. دوی دپاره خاص نفر نیولي، ډاکټران یې نیولي. ډېر زیات عزت د دوی کېږي د زړو. مننه کومه عبدالفتاح ننګرهاري صاحب. که په پای کې د دې پوښتنې معلومات هم راکړئ چې په بلجیم هیواد کې د دوی د مرګ د مړو مراسم څنګه دي؟ مړي آیا د یو څه وخت لپاره ښخوي بیا ترې وباسي؟ همداشان اهل هنود مړي څنګه کوي؟ سوځي د سوځېدو لپاره دوی ته هلته ځایونه شته او که نه؟ او که مسلمان پکې مړ شي مهاجر وي هغه هلته د ښخولو اجازه ورکوي او که نه؟ او که خپل هیواد ته بېتلیږي؟ ډېر ښه. هغه کسان چې مسلمانان اوسي هغوی دپاره که چېرته کار کړی اوسي خپل په ژوند کې او د کال 100 یورو دولت ته تحویل کړي مالیه خپلې، هغه کولی شي چې کله وفات شي لکه موږ تاسو وطن کې ښخو داسې دایم دپاره ښخ شي. او هغه څوک چې غواړي خپل اخري عمر کې وصیت وکړي چې زه کله مړ شم زما سترګې ګوردې چا ته ورکړئ یا کوم ښوونځي ته یې ورکړئ چې دغه ډاکټران پرې نوي زده کړه کوي دې دپاره یا هغې ته خپل وقف کوي ځان. او که بیا هغسې هم نه وي که بیا څوک بودیست دي یا سوځی یا دوی خپل ماشینونه لري دومره یې نه تکلیفوي چې څو خرواره لرګي پکې دغه کړي 15 دقیقو کې مړی چې دې خوا نه واچي هغه خوا نه یې ورته هډوکي راوباسي. دلته اوله کې چې افغانان که مرور مړ شي دغه ځایي نور افغانان ورسره مرسته کوي. د ټکټ او د نورو پیسو مرسته ورسره دولت د خوا نه کول کېږي او تنها دغه یو کس د دې فامیل نه یې څوکي دا ورسره ځي د جنازې سره افغانستان پورې. ډېر هېوادوال ځي افغانستان ته. بیا دلته افغانان خپلې هدیرې لري که څوک غواړي دلته دفن شي په دې ځای کې ښخېږي. ښه ډېره مننه کومه عبدالفتاح ننګرهاري صاحب چې تاسو د بلجیم هیواد نه راسره حاضر شولئ او د نړۍ د هیوادونو په خپرونه کې مو ګرانو اردونکو ته د بلجیم هیواد په باره کې معلومات ورکړه. له تاسو ډېره مننه کوم، خوشحاله اوسئ. په لومړي قدم کې د ننګرهار راډیو تلویزیون قدرمنو ادارې څخه خصوصا تاسو څخه خاکسار صاحب او اوریدونکو څخه یو نړۍ مننه چې ما ته مو وخت راکړ او تاسو سره مرکه. ګرانو اردونکو له تاسو هم ډېره مننه کوم چې تر دې وخته مو د نړۍ د هیوادونو د پېژندنې خپرونه د ننګرهار ملي راډیو څخه واورېده. ګرانو اردونکو که په دې خپرونه کوم انتقاد پیشنهاد لرئ کولی شئ چې د لیکو د لارې موږ ته راولېږئ او که د انټرنیټ اسانتیا ولرئ کولی شئ چې په www.rtnننګرهار.com کې موږ ته خپل معلومات خپلې غوښتنې او ښې مشورې راولېږئ. تر بلې خپرونې پورې زه خاکسار زیب له تاسو نه اجازه اخلم. تاسو رابولم په پای کې د نغمې وي ښکلې سندرې اورېدو ته ښه ژوند درته غواړم. د خدای په امان. چې سیندونه په شرهار شي دښتې غرونه لاله زار شي د اسمان د کتاب مخ کې ګلورینه هره لار شي. چې سیندونه په شرهار شي دښتې غرونه لاله زار شي د اسمان د کتاب مخ کې ګلورینه هره لار شي. بیا پوره به مې ارمان شي چې ودان افغانستان شي. بیا پوره به مې ارمان شي چې ودان افغانستان شي. چې مرغان ورته نغمې کړي سره ګلان
افغانستان شي بیا پورا به مې ارمان شي چې ودان افغانستان شي بیا پورا به مې ارمان شي چې ودان افغانستان شي چې ودان افغانستان شي بیا پورا به مې ارمان شي چې ودان افغانستان شي بیا پورا به مې ارمان شي چې ودان افغانستان شي ارمانونه سره یو کړو تل مدام سره یو ځای شو تر منزله په مزل کې ګام په ګام سره یو ځای شو ارمانونه سره یو کړو تل مدام سره یو ځای شو لنې پاکه مو انکار شي خو نښه به مو روزګار شي د وطن به مو لوړ شان شي چې ودان افغانستان شي بیا پورا به مې ارمان شي چې ودان افغانستان شي بیا پورا به مې ارمان شي چې ودان افغانستان شي